دغه پښتو نه پوهېږي. عثمانه د چپلاک جواب یې لرمه لیکن موږ یو خان لرو دا فیصله به هغه راکړي. راځه څوک دی داسې خان؟ راځه زموږ خان یې ته راځه. زه داسې خان ته وګورم. دا دونه مسله نه ده، دا به خدای خیر کړي. دا زه به 2 منټه کې درال کوم چې کښېنې زما د چای غوټه یم هلکه. ورځه د مېلمنو خدمت وکړه، چای مې وراوړه. بیدار ملک صاحب دا سړی نو زه په بس کې ولاړم په چپلاک یې وویشتم. ما دورې د ده جواب هم کوی شو لیکن ما ستا خبره په یاد وه کال کال چې اباد سره وکړي او ناجایز سره وکړه مال یې راولي نو ما تا له راوستلې اوس ته فیصله راوکړه. ښه ته په چپلاخه وولې چې موږ په کلي کې دغه اصول دی که چا لغته وغورځوله د هغه بدله چې دا لغته ده، که چا څوک وغورځوي د هغه بدله چې دا په څوک ده، او که چا چپلاخه وغورځوله د هغه بدله چې دا په چپلاخه ده. یاره ته ما ته مېلمه ښکاره کېږي. ته دې یو کار وکړه دا ځوان ته 10 روپۍ ورکړه بس امال. ښه ملک صاحب سپی دغه ده د ما سره خو 10 روپۍ نشته بس دی دې ما په چپلاخ ووایي ملک صاحب. ښه له تا سره 10 روپۍ نشته هلکه کلکه چپلاخ یې ووه. څه بده سوخته کلم دا ملک صاحب ته ما سره 10 روپۍ نه ولې اوس دغه دې 10 روپۍ ستا اوس یې بېرته بدله چې نخم پرېږدم یې نه. تا څنګه جرأت وکړې زما تر مخ ته زما سړی بیا په چپلاخه وولئ؟ ملک صاحب تا اوس فیصله وکړه تا ورته مېلمه 10 روپۍ ورکړه بس ته خلاص یې د چپلاخ قیمت دې 10 روپۍ ویلو دا دې 10 روپۍ واخله ستا چپلاخ یې راکړه ادا شولو. ډېره غلطه فیصله یې وکړه یار. ملک صاحب ستا چپلاخه په 10 روپۍ وه 3 چپلاخې م دی ولې 1.5 روپۍ به ده ته ورکړې 10 روپۍ به ته واخلې یوه چپلاخه م ته ولې 10 روپۍ به د خپل ټوپکي ته ورکړې دی نن یوه چپلاخه ولیدې دا 50 روپۍ دي واخله 50 روپۍ دی نسه ملکي ته یې. ملک صاحب دا 50 ته چیرې خوله کوې 3 چپلاک مې ولې دا زما 10 روپۍ م ته واخله. ملک صاحب ته به نو دا 50 روپۍ چیرې کوله که دا زما 10 روپۍ هم ته واخله. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया.